بند امیر ښکلاګانې باید د اوبو نه هم موږ یو څه خوند واخلو په دې اوبو کې وګرځو راوګرځو. ډېره مننه کوو چې خدای تعالی تاسو هم دلته راورسولې او په دغه ځای کې سره ملاقات وشو. دوی هرات ولایت ته لاړل، هوایي لارو راغلو، مطلب کابل کې 2 ورځې ول، دویم ورځ دی په بامیانو کې. ډېره ښکلې هوا ده او ډېر آرامه پر حساسه ځای ده، ډېر ښه خوند کوي. یعنی چی هست که تو سرش مندازی؟ صابون است یا دیگه چیز است؟ دیگه چیز است، دیگه که ساوت بکنم ما میاریم به قسمت یک صابون. ژوندی دې وي. واه 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 څومره ښایسته هوا او ښه یخه هوا دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ما په تصویر کې ګورئ، موږ اوس راغلو بند امیر طرف خواته روان یو چې د بند امیر ملي پارک خواته، او تاسو هم ګورئ چې واورې شوي دي، هوا ډېره یخه ده، یخ هم ډېر زیات ده. نو موږ داسې د بند امیر خواته تاسو هم راسره د خبرونو تر پای شیبو اوسئ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. لکه بامیانو ته سفر زموږ تقریبا یو اونۍ و، نو د آخري ورځو کې راغلو بند امیر ته چې له دې ځای څخه هم لیدنه وکړو چې یو تاریخي ځای ده او ډېر ښایسته بند ده. لکه څنګه چې اوس د ژمي موسم ده، هوا را یخه شوې ده، خو دومره بیروبار اوس پکې نشته. نو موږ هم وغوښتل چې د کښتیو کې سپاره شو، د بند امیر ښکلاګانې باید د اوبو نه هم موږ یو څه خوند واخلو، په دې اوبو کې وګرځو راوګرځو، یو څه د بند امیر کې وړاندې لاړ شو، ځکه دا خو لږ ډېر لوی ده، خو دغه کومه ساحه یې چې دلته به موږ وګرځو، خپل همکاران به هم راسره وي. نو تاسو هم د خبرونو تر پای شیبو راسره اوسئ. یا دننه په اوبو په سر باندې چې کوم ملګري راغلي دي، غواړم چې هم د کښتۍ له طریقه ورشم، له هغوی سره هم خبرې وکړم چې دوی د کوم ولایت څخه راغلي دي د بند لیدلو لپاره، او دلته چې هغه کوم مسؤل ده د کښتیو، هغوی سره به هم خبرې وکړم، ځان سره به یې واخلم او یو کښتۍ کې به مې کېنې، خبرې به ورسره کوم او دغسې به سره ګډ وي. چی شدی لالا؟ سلام سلام، جور بخیر، بخیر هستی؟ هلته مې تخنیکي همکاران هم امادګي نیولې ده چې هغوی به هم راسره اوبو ته ځي او د همغې کښتۍ د لارې نه نو زموږ تصویرونه به اخلي. نو دغسې به سره مخ ته ځو. السلام علیکم، جوړ بخیر، صحت ښه ده، خیرتي ده، په خیر تاسو ښه یاستئ؟ تاسو راغلئ موږ درتللو همالته. السلام علیکم، جوړ بخیر، مشره جوړ بخیر، صحت ښه ده، خیرتي، په خیر. موږ درتللو همالته تاسو راغلئ دې خوا؟ السلام علیکم، جوړ بخیر، صحت ښه ده، په خیر یاست؟ نوم دې څه دی مشره؟ نوم یې بابرک دی. کوم ځای نه راغلی په خیر؟ د ننګرهار نه. ننګرهار نه راغلی؟ دلته کاروبار و که چکر راغلی؟ نه، چکر هم راغلو. کاروبار په هغه کې کوو، د بامیانو کې، خو د چکر ته راغلو. دلته چکر ته راغلی. راغلو. سلام ورور، ته څنګه یې؟ صحت ښه ده، خیرتي؟ ستا نوم څه دی؟ ما نوم عجب سرخان دی. عجب سرخان؟ عجی افسرخان. عجی افسرخان. او ستا نوم څه؟ اول خان. اول خان. ښه داسې به ودرېږې چې ټولو سره لږ خبرې وکړم. ما ویل زه به همالته راغلی یم، اوبو په سر به مې تاسو سره خبرې زرمل کړې. صاحب هم خو تاسو ته مشته راغلو چې ته موږ سره ملاقات یې تا وشو، دې دپاره راوغوښتو، نو انشاءالله بیا به سره لاړ شو، څه مشکل نشته دی، بیا به چکر ووایو سره. تاسو کوم ځای؟ دلته موږ خو د ننګرهار د خوږیاڼۍ د شیرزاد ولسوالۍ یو. څه به وایې موږ لیدونکو ته، څه وایې؟ نو لیدنو ته نه ډېره مننه کوو چې خدای تعالی تاسو هم دلته راورسولې او په دغه ځای کې سره ملاقات وشو،
او دې نه مخکې خو ما ډېر وخت زه زرمل صاحب سره کله کښېنم خو چا وخت راکولو هغه الله تعالی سره ښکلی ملاقات سره کولو نو په یو ځای کې دغه د ملاقات هم سره او وشو اوبو کې د ټلیفون داسې نیولی ویډیو کال دی هغه مې کور ته زنګ ویلی و یو مشر زوی مې دی چې زویه ته د خارج نه راغلی دا هغه زرمل صاحب دی چې د خارجیانو نه کله پوښتنه کوي چې کله د ایران تکلیف تېر کړي نو بیا واپس زرمل صاحب ته ځان رسوي میدان زرمل صاحب تیار مخامخ را سره ولاړ دی هغه وکتلې کور ته دې زوی ته زنګ کور زوی ته مې زنګ ویلی و انشاءالله هغه ډېر خوشحاله و چې د لالا زرمل صاحب ویډیو بیا ما ته راولېږه انشاءالله فکر وم شمشاد ته ما ویلې زه به درشم هلته په اوبو کې سره خبرې کوو زه بیا به ځو له خیره سره انشاءالله بیا به ځو له نن به خیره سپارېږو زه به په خیر سره دوره به بله هم پکې دواړو سترګو مننه سلامت اوسې خوشحاله اوسې په لیدو به خوشحاله شم ډېر زیات مهرباني نو زه به په خیر سره مهرباني مهرباني څه شوه زما ډریور استاد راځه په خیر قدرمن لیدونکو کښتۍ کې سپاره سو په خیر سره بند امیر کې او روانې د اوبو په سر باندې مزل مو پیل کړ او واقعا چې ډېر ښکلی طبیعت ده ډېره ښکلې هوا ده او ډېر آرامه پر احساسه ځای د ډېر ښه خوند کوي زه به خپل مخ لمر خواته واړوم چې مخامخ را باندې لږ ذره لمر شي چطور از دریوری ما بیخی درسته درست است بار اول هم از دیگه باز نگویی بسیار فعاله از ما هم کار ډېر ډارېږي وایي چې اوس نه هېڅ خبره نشته زه ډریوري کوم بېغمه اوسه قدرمن لیدونکو دلته اوس هم یو څه خارجي کسان راغلي دي هغوی هم تفریح سیاحت په خاطر باندې راغلي دي نو ولاړ به شم که اجازه یې راکړه هغوی سره به هم خبرې وکړم چې د چکر څخه د بامیانو له چکر څخه یې خوند واخیسته که نه او له کوم هېواد څخه راغلي دي تاسو راغلي اجازه ده ورور سلام جوړ بخیر صحت ښه ده How are you? fine. ښه اجازه ده دوی سره خبرې کولی شو مهرباني مننه ته به زه ته چې تاسو په لومړي ځل افغانستان ته راغلی څه فکر مو کوو مخکې مو څه فکر کوو چې راغلی د نږدې نه مو ولیدل څه مو ولیدل چې پرې خوشحاله شو Just he wants to know that it's your first time you came to Afghanistan. What was your opinion before coming to Afghanistan? Now you came to Afghanistan, you have visited Kabul, Herat province, now in Bamiyan, Bandamir. So, what's your thinking about the security situations, the tourism in Afghanistan, the places, how you find these places you went and you saw? نو دوی خو چې په لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل اوله کې د دوی خاوندانو دوی ته ویل چې مه ځئ اجازه یې نه ورکول اجازه یې نه ورکول مطلب داسې حالات شرایط دي دوی ویل چې نه موږ لیدلي ښځې م لیدلي سیاحت ته تللي نو هغوی ته م قناعت ورکړو راغلو افغانستان ته چې راغلو نو دوی هرات ولایت ته لاړل هوایي لاړو راغلو مطلب کابل کې 2 ورځې ول 2 ورځ دویم ورځ دی په بامیانو کې نو چې هر ځای ته ځو ښایسته ښکلاوې لري طبیعي زیبایا ښکلاوې لري افغانستان تاریخي ځایونه لري مطلب تاریخي شاعران لري که نه نو اوس چې موږ راغلو نو موږ دا احساس کوو چې مطلب افغانستان کیدای شي چې څنګه موږ ته مخکې ویلي دي چې د دې هېواد نه فلحال افغانستان محفوظ دی امنیت او هغه امنیت مکمل ښه دی سکیورټي او هغه په باره کې او بند امیر نو دا وایي خپل بودا بوتان چې موږ ولیدل مطلب ورته حیران شولو او بند امیر ته چې راغلو دا ښکلا او د هغه چې ګورو نو ښایسته هېواد دی ښایسته وطن دی او د دوی هیله هم دا دی چې مطلب نور سیاحت ته نور کسان راشي افغانستان ته او افغانستان کې دا زمینه برابره شي سیاحانو ته اوس یو څه ستونزې شته دي هغه ستونزې باید حل شي دوی چې کوم فکر کړی هغه ټول مثبت راوخت ډېره مننه ژوندی دې وي افغانستان قدرمن لیدونکو راجګ شو بره دلته اوس 3 لارې دي یو هغه لاره ده چې بره چته تلې ده یو دا لاره ده چې دا هم بره چته تلې خو دغه لاره ورننوځم چې دلته څه دي قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو لومړي سر کې دا صندوق ګورئ چې صدقې لپاره چې څوک دلته راننوځي هر څه چې خدای وسه کېږي دې کې پیسې اچوي او دې خواته به هم وګورم چې دې خواته شکل د مسجد ده چې منبر ده او نور جاینمازونه شیان هم هوار دي او خوا هم ګورو چې دې خواته هم دې خواته هم شکل مسجد په رقم باندې ده
نو له دې ځای څخه ځو قدرمنو لیدونکو خپل سفر ته ادامه ورکوو د خپرونې په پاتې برخو کې هم راسره واوسئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو بامیان ولایت کې یو. دا څو ورځې چې زه ګرځم راګرځم دا د ځینې یالو غاړې ته دا کوم ځای کې چې اوبه روانې دي دا ځینې کورنۍ راځي دا د خپل کور هغه کالاشوي یا کالي چې مینځي راځي هم د یالې تر غاړه په یخو اوبو باندې په لرګیو باندې داسې وکړي دا کالي مینځي دا پاکېږي نه پاکېږي دا صرف د حساب ده. دا به تاسو هم یو سوال پیدا کېږي ما ته هم یو سوال زه له دوی سره به هم خبرې اترې وکړم چې دا په څه شي باندې مینځي صابون ده کمبل څه شی دی او په دغه یخو اوبو باندې دوی مینځي که نه نو زه هم له دوی سره به هم وغږېږم که اجازه یې راکړله خبرې به ورسره وکوم. مادر جان السلام علیکم. صحت خوب است خیرتی؟ اجازه است یک دو کلمه گپ بزنه؟ سلام مادر جان خوب هستی؟ صحت شما خوب است؟ شکر. بخیر هستی؟ شکر. کالاشویی میکنی؟ بخیر کالاشویی میکنیم میریم دقت او یخ زده میمونی. همینجا که ما دمی ولایت بامیان آمدیم دمی لبای جوی و دریا که کم زرو میآید دمی جویا همین خانم‌ها میآید دمی لب دریا کالا را میشویه دمی آب یخ پاک میشه؟ یعنی شورک است. اینی چی است که تو سرش مندازی؟ صابون است یا دیگه چیز است؟ دیگه چیز است دیگه کو ساوت میکنم ما میاریم به قسمت یک صابون از وقتم سابقه اینو میریم میشتیم مالی هم میشه. از سابق از استفاده میکنیم؟ از سابق استفاده میکنیم. این کدام بوته است چی است؟ این دکو میشه. بوتای کویی است؟ بوتای کویی دکو میشه میریم میاریم ترکیب میکنیم خشک میکنیم بعد میریم میشیم قدینمی استفاده میکنیم قدینمی. با جای صابون از پیش استفاده میکنیم؟ مجبوریم چطور کنیم دیگه. قدرمن لیدونکو دوستانو تاسو دا داسې یو رقم ته دوا لکه ترخه غوندې که نه زه به لږ لاس کې م راواخلم که همکارانې تصویر واخلي نو دغسې یو رقم ته ترخه غوندې د کوم د غره بوټی ده کوي نو دې باندې دوی کالي مینځي او کالي وایي دې باندې پاکېږي نو د پخوا نه موږ په همدغې باندې مینځو او اوبه هم یخې دي دا هوا هم ډېره یخه ده او موږ یې دا د خپله ګورو عملا چې دغو شیانو باندې دوی کالي مینځي او د کالیو خیره په دې باندې پاکوي. اینجا صابون شامپو پودر چیزای استفاده نمیشه؟ سر کالا؟ میشه که ما یکم میرین تو سابقه شیشته میره سابق از همین هم مختصین از این کار میگیریم؟ کار میگیریم غریب مردم هم دیگه این قدیمی میشه این قدم یخ پاک ستره میشه از پودر صابون کده این ستره میشه. باز کتی چوب هم میزنه نه؟ کتی چوب به خاطر چی میزنه؟ یعنی بوی بوتا بره بوی بوتا بره این چوب کالا را کنده نمیکنه؟ نه همین کلی مردم هم اینجا سر اینی استفاده میکنه از این چیزا؟ بعضی مردم میکنه بعضی مردم نمیکنه. خب شما که سابق استفاده کردین حالی مازی استفاده میکنی نه؟ حالی مازی استفاده میکنیم این تو میکنیم. دوستانو تاسو ګورئ چې په دغه رقم باندې دوی خپل کالي دلته راوړي د دې یالو غاړو کې او دغلته یې مینځي هماغه کوم بوټی چې د په هغې باندې دوی هغه د صابون په ځای د دې نه استفاده کېږي نو هغه بوټی قب مب شی نه کوي خو د پیایي شی کالي هغه د پاکېږي نو تاسو تصویر کې ولیدل او اوس هغه د په لرګیو باندې وکړي او کالي دغسې ورسره پاکېږي نو دلته همدغه وایي په غرونو کې دا بوټي راخیچي بامیان ولایت کې بیا موږ یې راشکوو د صابون په ځای ترې نه استفاده کوو چې کالي موږ ورباندې مینځو پاکوو یې نو کالي نور هم ورته ایښي دي او په دې باندې دوی د خپل کالي پاکوي. تاسو هم تصویر کې ګورئ. مادر جان بسیار زیاد تشکر از شما که ما گپ زدی. بخیر باشی. تو هم بخیر باشی. سلامت باشی بخیر باشی. برون شما کالایتان باشین مزاحمتان نمیشم. بخیر باشی. شاګردان را رخصت شول دلته یو مکتب ته راغللو چې دا هم له ښار نه لرې پرته سیمه ده ولسوالۍ ده نو راغلو دلته د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو. دلته خو اوس هم ژمی ده مکتبونه رخصت دي بعضې هغه کوم امتحانونه چې د کومو شاګردانو پاتې دي نو هغوی راځي همغه خپل امتحانونو ته نور مکتبونه په یخو سیمو کې والدین رخصتېږي ځکه چې هوا سړه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت شما خوب است؟ خوب است بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ شکر. آمدی مکتب یا میری بخیر؟ آمدیم امتحان بود دیگه صنفا خلاص شد ما کمر تلخت خلاص میریم اینا.
چرا تال خوردی؟ درس را صحیح نخوانده بودی یا شاگردان ناوقت کرد یا استاد ناوقت کرد؟ شاگرده کامل نوقت. شاگردان ناوقت کرد. پرچه حل کردی؟ چند سوال حل کردی؟ نه سوال ورد کلش حل کردی. نه راز بگو. او در چند تیش نقل کردی؟ هیچ کدامش. نه راز بگو. استاد میبینید باز؟ نه نقل نوردی. در نقل تکلستی؟ نیستی؟ خب ای تو کسی نیست که کمی نقل نکنه، کم خود کده باشی. یا برای کسی نقل دادی؟ بر چند نفر؟ به 3-4 نفر. به 4 نفر نقل داد. سنف چند هستی؟ سنف 6. سنف 6. چند نمره هستی؟ 22. 22 از طرف آخر؟ از طرف اول 22. خب بسیار خوب. در ساعت است با وقت استادا میای بخیر؟ هوا سرد از دیگه کم زره نه کلتون یخ زده. میرین طرف خانه بخیر؟ بخیر. خب برین دیگه. نام تو چی است؟ علی رضا. علی رضا. سنف چند هستی؟ سنف 4. آفرین. امتحان دادی؟ خب بخیر میری خانه؟ خانه کس؟ برین بخیر برین بخیر برین. خبر میکردی سر معلم صاحب میجا گپ بزنه. شما هم دیگه بخیر برین یا ساتیری میکنین باز میرین؟ میرین بخیر. خانه میرین؟ برین بخیر که هوا سرد است. بخیر باش. بخیر باش. زمالم سر معلم صاحب سره خبری وکم. شما سر معلم همین مکتب هستین؟ سر مکتب هستیم. خب بسیار خوب. امتحانی شاگردا بخیر میگذره؟ امتحان شاگردا بخیر. سنف اول 2 3 امروز خلاص شد دیگه. 4 تا 12 را شروع میشه امروز بخیر نه. خب دیگه سنفا خلاص شد. تو بود سال تعلیمی چطور بود بخیر؟ خوب بود معلمین از سر وقت سر وظیفه‌اش میومد، شاگردان میومد. امسال خوب بود. خب شاگردان بیامد بخیر به وقت. درس‌ها و کتاب‌ها و قلم و کتابچه هست؟ چیزای نصیب داده بود بله. خب کلاسی امسال مکمل داده بود. خب بعد از این مکتب‌ها خو رخصت است میشه دیگه. سر دیگه مال هم میگیره که شاگردا کلش یخ است میال ما در لرزه. بسیار هوا یخ است. خب امتحانیا از اول 2 تا 3 خلاص شد؟ از اول تا 2 3 خلاص شد. امروز خلاص شد. از 4 و 5 6 تا 12. 4 تا 12 را دیروز شروع شد که امروز روز دوم امتحان است. روز دومش است. خب امتحانیا بخیر میگذره؟ کدام مشکلی در بخش معرف یا خو نیست جواب؟ نه ان شاء الله. تنها مشکلی نمیاد در کل مکاتب با میان که کمبود معلم داره، تشکیل نداره. یعنی یک مشکل دیگه. ان شاء الله شاگرد معلم کلی سر وقت سر وظیفه حاضر میشه. خب این مکتب چقدر شاگرد داره؟ مکتب در حدود 320 نفر. 320 نفر ابتدایی. از همین قریه است کلش؟ نه از 5 قریه از قفل باشی، قلی محمد، مناره، برسونه، سیاخاگ. از 5 قریه 500 شاگرد میه. از 5 قریه 320 شاگرد. 320 میه. اما سالا حدود 40 نفر ما یا 45 نفر سنف 6 ما فارغ میدیم که در مکتبای بالا رای میکنیم. خب دلیسی هم میره نه؟ دلیسی هم چی میره. بخیر باشی، سلامت باشی. خوش شدم از دارتن. بخیر باشی. قدرمن لیدونکو دا خو یخی سیمې دي دلته نور مکتبونه رخصتېږي د اول او دوم او دریم څلورم امتحانونه چې ول داخلا شول د څلورم نه بره تر 12مه پورې امتحانونه شروع کېږي. نو هغه هم یو څومره وخت نیسي نور په دا سړو سیمو کې مکتبونه له خیر سره رخصتېږي. نو دلته راغلو د معرف په برخه کې مو هم د شاګردانو سره سرمعلم صاحب سره خبرې وکولې. زه په نورو برخو کې هم موږ سره اوسئ. ژوندی دې وي. تاکسی میگیریم برای نورمال تاکسی بگیریم خوب است بخاطر از اینکه نمیشه چیزی باش موتر میشه نمیشه ما باش چون فقط دل خراب باشه نمونه هست کدام کلینیک شفاخانه نزدیک است؟ برسیدیم بخیر؟ همین کلینیک هستن
تشکر لالا، سلامت باشید. امی چند روز میشه ما از ولایت کابل آمدیم ولایت بامیان، یک چند برنامه داشتیم. بیخی یک هوا رقم سرد شد، سرم بیخی خنک، سلفه زیاد میکنیم، سردرد هستیم، زکام هستیم، بیخی نفسم تنگ میشه. از اینکه در بامیان آمدن کابل بودم کم ذره که رسیدم بیخی زیاد سرم آزار کرد. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. سلامت باشید. سلامت باشید. و خیر باشید. خلاص مرا ما خلاص انشالله میخرم دوای ما. خب راجستر میشه؟ زیارمل ولایت کابل 26 لیدون که داد راجستر برخ دا جدل تر مریض رازی راجستر کی. تشکر دکتر صاحب. سلامت باش و خیر باش. انشالله میخرم دکتر صاحب. قدرمان لیدون که واقعا چی در کلینیک تراغلو په بامیانو کې ما داسې فکر نه کوم چې داسې یو کلینیک به واوسي دومره زر له کوم چې زما دغه و په ډېر وارخطایي سره راغلو. واقعا نفس مې ډېر زیات تنګ و، نو واقعا چې په پوره امکاناتو دلته ډېر ښایسته کلینیک دی، غټ مریضان راځي، وخت په وخت دوا ورته ورکول کېږي، عاجل برخه یې دا نورې برخې ټولې فعال ولې. نو زموږ یې هم تداوي وکړه او دوا پکې هم فري ده، مفته ده دوا پکې، او ډېر ښکلی کلینیک دی ماشاءالله مجهزه. ډاکټر صاحبان ټول نوکریوالان هر څوک په خپلو برخو کې پکې فعاله ول. نو زما طبیعت هم ورسره ښه شو، عاجل راته پیچکاري وکوله او اوس به بېرته خپل کار ته ادامه ورکوو په خیر سره. صحت مې اوس لږ ذره ښه شو او زه به په خیر سره. له لیدلو مو مننه.